په لر او بر کې باید افغانان په خارج او دننه په وطن کې سره یو ځای کې نور هم سره جدا کړي. دا هغه پوښتنه ده چې تاسو باید جواب کړئ. او اوس تاسو نه پوښتنه کوم، کله چې د پاکستان مرتد فوج په ما باندې برید کوي او زه شهیدان ورکوم، په ټیک ټاک کې تاسو ته د یووالي پیغام خپریږي که د بې اتفاقۍ؟ په ټیک ټاک کې تاسو ته ویل کیږي چې باید د امارت سره یو ځای شو د دې مرتد دښمن نه غچ واخلو، که تاسو ته ویل کیږي چې امارت اول باید له منځه یوسو؟ پس نه یوازې دا چې پاکستان د مونږ عام ولس شهیدوي، بلکې د دې د خاطر یې شهیدوي تر څو د پاکستان غلامان د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. او دا هغه څه دي چې تاسو باید ورته متوجه اوسئ. کله چې زما عام ولس شهیدیږي او زما لومړۍ نیوکه په امارت باندې دا اشتباه ده. کله چې د پاکستان سره زه په جګړه وم او په ما باندې پاکستان بمبارۍ کولې او زما لومړۍ نیوکه په جمهوریت کې په اشرف غني باندې وه، دا اشتباه ده. ځکه دې ته په سیاست کې یو لفظ وایي پالیټیکل پریشرایز. پالیټیکل پریشرایز ډېر خطرناکه ده. څنګه خطرناکه ده؟ په ایران کې څنګه بې اتفاقي غواړي؟ په ایران باندې بندیزونه ولګول تر څو خلک وږي شي چې د حکومت په ضد راپورته شي. په ایران باندې بمبارۍ وکړي تر څو خلک په دوه برخو ویشل شي چې امریکا زموږ کومک ته وکړي. د پاکستان د ISI جاسوسان کوم چې ځان ته افغانان وایي، دو باید راشي د دې حملې نه په استفادې افغانان په ډلو وویشي. فرض کوو افغانان په ډلو وویشل شو، پاکستان حملې کوي د دې د خاطره چې جمهوریت جدا شي، امارت جدا شي، افغانان په ډلو وویشل شي. بیا به څه کیږي؟ ګټه یې څه ده؟ په داسې حالت کې چې کله خلک په اوسني حکومت اوږدهیي شوه او په ډلو وویشل شوه، ته کولی شي چې بیا د طالبانو په ضد یوه ډله دننه په افغانستان کې رامنځته کړي. ښه، د طالبانو په ضد یوه ډله دننه په افغانستان کې رامنځته کړه، د دې ګټه پاکستان ته څه شی دی؟ ته دننه په افغانستان کې کورنۍ جګړه لري. کورنۍ جګړه چې کله رامنځته شوه، د پاکستان ISI نور ضرورت نه لري چې د افغانستان په اړه فکر وکړي، ځکه افغان به بیرته افغان وشني، بیرته به د جمهوریت کیسه طالب ته به ګپ ورکوي. طالب یې د مونږ غوندې سیاسي پریشرایز که پالیټیکل پریشرایز که په تیرو 25 کلونو کې د بن په کنفرانس کې د پاکستان د ISI نفوذي خلکو ویلي چې په شمول د مارشال فهیم دو ویلي چې مونږ باید طالبان پرې نږدو چې راشي جمهوریت کې یو ځای شي، او بیرته پاکستان لاړه د مونږ د طالبانو غوږونه یې ډک کړه چې دا د تاسو په نظام کې نه پرېږدي. طالب بوتو پاکستان ته یوه ډله یې ترېنه جوړه کړه تر څو 20 کاله زما جمهوریت پرې خراب کړي. اوس چې طالبان راغلي نظام ته، په مونږ وړاندې بمبارۍ کوي تر څو دننه په وطن کې بې اتفاقي ډله په افغانستان کې جوړه کړي چې بیا یې پاکستان حمایت وکړي تر څو بیا مونږ دوامداره کورنۍ جګړې ولرو. پس دا ټول شهیدان چې تاسو ورکوئ سیاسي یا پالیټیکل پریشرایز د خاطره دي، د دې د خاطره چې مونږ دومره سره وویشل شو چې بیرته په افغانستان کې یوه بله کورنۍ جګړه رامنځته شي. اوس شاید ISI په دې کې کامیابه شي، شاید د ISI د جاسوسانو او د استخباراتو د ګوډاګیانو توان د مانه ډیري یا د مونږ نه توان ډیري، شاید د هغوی لایوونه چې دی په دوامداره شکل بوست شي. اما مونږ څه کوی شو؟ مونږ حد اقل خلکو ته ویلی شو چې کومه لوبه روانه ده دا د پالیټیکل پریشرایز د خاطر روانه ده. که چیرته د پاکستان مرتد فوج په افغانستان باندې حمله کوي او زه وایم چې راځه طالب له منځه یوسه، دا د طالب ګناه ده، راځه اوسنی نظام له منځه یوسه، پس مونږ د هغه شهداو وینه خرڅه کړي کوم شهدا چې دې لوبه کې قرباني شوي. که ته زما 15 خلک وژنې، زما 15 افراد شهیدانوي، زه ولې باید ووایم چې طالب له منځه یوسم؟ ولې باید ونه وایم چې پنجاب باید له منځه لاړ شي؟ زه ولې باید ووایم چې طالب زما دښمن دی؟ ولې باید ونه وایم چې طالب سره باید لاس یو ځای کړم؟ او دا هغه څه دي چې تاسو باید په ټیک ټاک کې د ټیک ټاک د لښتیو، د ټیک ټاک د خریمو او د ټیک ټاک د ګلمرجانانو نه پوښتنه وکړئ چې غټ ډبه سر دې نیولی. کله چې پاکستان په افغانستان حمله کوي، ولې د پنجاب بد نه وایي؟ ولې د پنجاب په ضد نه درېږي؟ ولې د وحدت او یووالي غږ نه خپروي چې د تا هر ځلې چې پنجاب حمله کوي د تا لومړۍ نیوکه په طالبي وایي؟ ځکه ته غواړې د پاکستان ISI ته لابیګري وکړې، ته غواړې د اوسني نظام نه د خلکو زړه تور کړې چې څه دا زه نن د طالب نه کرکه لرم، نفرت دې لرم چې څه وکړم؟
دا نن زه منم چې طالب پنجابی دی، څه وکم؟ دا نن زه منم چې طالب جاسوس دی، دا نن زه منم چې طالب وطن خرڅ کړی، چې څه وکم؟ بیا دوام آپشن ته ماته رامخته کوي. دوام آپشن څه دی؟ راځه چې طالب له منځه یوسو. طالب چیرته دی؟ په افغانستان کې. څنګه به یې له منځه وړو؟ په زور. په رضا خو طالب ځي نه، ولاکې د تا پلار هم په رضا لاړ کړي. ښه په زور به یې څنګه له منځه وړي؟ سلا باید پیدا کړو. سلا څوک درکوي؟ همدا آیسای بیرته د ټیک ټاک د خریمو ته وایي چې دا کوم سادهګانو ته د چې ګپ ورکړی راوایي لېږه سلا مونږ ورکوو. بس ته د پاکستان سلا اخلي تر څو لاړ شي دننه افغانستان ته وجنګ. ما ټکنالوژي نه لرله، نو زه پوه شوم چې نه، د پاکستان نه غچ اخیستل په دې نه کېږي چې زه بیرته لاړ شم په دو باندې حمله وکړم. سو ما ویلې که زه ولسمشر وم پلان بدلوم. زه د پاکستان د مرتد فوج اډې په نښه کوم، هغه ځایونه یې په نښه کوم چې هغې کې د پاکستان د مرتد فوج مشران تر څو وحشت رامنځته شي. په عین حالت کې دروازې د ډیورن د تورخم د دروازې په دو بندوم، د دوی سره اقتصادي لوبه شروع کوم، پاکستاني روپۍ نه پرېږدم چې په افغانستان کې وچلیږي. او کله چې دا کار ولیده چې واقعا طالبانو عملي او نتیجه ډیره ښه ده، پاکستان واقعا اوس وضعیت خرابه دی. ولې اوس که چیرته زه د افغانستان ولسمشر وم او امارت زما غږ اوري او زما غږ تاسو ورپورې ورسوئ، دا به ستاسو زه مننه وکړم. که چیرته په اوسني شرایطو کې زه د افغانستان امیرالمؤمنین یا امیرالمؤمنین خو زه نه غواړم اوسم، ځکه دا یو ډېر غټ مسؤلیت دی. که چیرته زه د افغانستان ولسمشر وم په اوسني شرایطو کې ما څه کول؟ دننه په افغانستان کې مې یو 15 یا 40 یا 80 مجرد هغه امارتیان چې ځان ته فدایان وایي دا مې راوستل. ورته مې ویلې چې ورونو هورو ته آماده یاست؟ او دو تک شنه ناست دي هورو ته. ورته مې ویلې چې ښه هورو ته چې آماده یاست، برنامه دا ده تاسو باید په یو شکل دننه پاکستان ته لاړ شئ. هلته باید د واده واسکټونه پیدا کړي. کوم بل واسکټ نه یادم، د واده. زه 10 مجردان په دوک کې ونیول شو، خپل هدف ته ونه رسید. 20 نورې چې دی د پنجابیو هورو سره وتښتېدل، خپل کار یې ونه کړ. 30 ستر اهداف تاسو په نښه کړه. د پنجاب عادي اسکر مو ونه وژه، د پنجاب عام ولس ته مو تاوان ونه رسوه، بلکې انفراستراکچر هغه ځایونه مو د پنجاب په نښه کړه، هغه ځایونه مو د مرتد فوج په نښه کړه، د کومو ځایونو نه چې دوی تغذیه کیږي. پاکستان کې ولږه آلریډي فوج کې ده. ته یې برق ورکته که، ته یې د تیلو ذخیره ور ووهه، ته یې د اوبو بند له منځه یوسه. زه وګورم چې دوی څومره تا سره بیا مقاومت کوي. زه وګورم چې پاکستان د لوږې مري که نه. زه وګورم چې عام ملت د مرتد منیر وینې څکي که نه. باید موږ د ایران نه شته. سو داسې نه دی چې موږ دا جګړه نشو ګټی، داسې نه دی چې موږ خپل غچ نشو اخیستی. هغه وخت موږ خپل غچ کې اخیستی شو، هغه وخت موږ دا جګړه ګټی شو چې موږ سیاسي پریشرایز پرېږدو. د طالب سره د جنګ کولو په ځای طالب ته هغه مشورې بابوجی بگوری تیاری ته جاڑی بچی، تیارہ تو ہے لیکن مجبوری ہے. خچ تیارہ ہے مجبوری کیا؟ یو پسه چې مونږ غوښته چې ښه غوښه ولري. اوس به زه دا هغه نجونو ته څنګه وایم کوم چې په پښتو نه پوهېږي. This is very secret thing, so don't try to understand, especially the females. It's not about you, so don't translate my words. Just ignore it what I'm saying like for 2 minutes, okay? نو تاسو څه کوئ؟ پسه خسي کوئ. ولی د دې د خاطره چې کوم بل مال ته په بده سترګه ونه ګوري. ځکه کله چې پسه بل مال ته په بده سترګه ګوري اوسي دا نشي کوی چې داسې ښه لم ولري. سو کله چې ته غواړې چې نر پسه ولري او هغه ډېره غوښه وکړي ته یې خسي کوي. هغه بیچاره بیا چې هر مال ته طالب د تا نه هوښیار و. طالب چې کله مبارزه کوله د امریکا سره مبارزه کوله، ته به چې مخ ته ورتلې ته هم پکې وژلې. او کله چې سوله وکړه د تا سره کې نه نسته خبرو ته د امریکا سره سوله وکړه.
ته باسواده یې، ته د پوهنتون نه فارغ شوی ځوان یې، ته تر اوسه خپل اصلي دښمن نه پېژنې. ته ټوله ملامتي راخلي درزه چې په طالب باندې، اما طالب بېسواده او په غرونو کې رالوی شوی او اصلي دښمن یې پېژنده. طالب د مونږ ولسمشر محمد اشرف غني ته چې دی مامور ویلی او د مونږ د جمهوریت نظام ته یې چې دی اداره ویلی چې دا بیچارهګان دا ګوډاګیان دي، د دوی خو هېڅ شی په اختیار کې نه دی. مونږ د دوی سره نه بحث لرو نه د دوی سره جګړه لرو. د مونږ جګړه د ناټو سره ده، د مونږ جګړه د امریکا سره ده. مونږ د امریکا نه خپل وطن آزادوو. ته جمهوري پاله چې ځان ته باسواده وایي، ته چې وایي چې زه په سیاست پوهېږم، ته چې وایي چې ما ماسټري اخیستې، ته چې وایي چې ما دکتورا اخیستې، ښه پوهېږي چې طالب درته چا روزلی؟ پاکستان روزلی. طالب ته اوسنۍ عقیده او باور چا ورکړی؟ ته پاکستان ورکړی، ملا ډیزل ورکړی. نو ولې د طالب په ضد راپورته شوی؟ ولې د پنجاب او د مرتد منیر د بابوجي په خلاف نه راپورته کېږي؟ ولې نه وایي چې طالب خو یو عادي سړی دی، عقیده‌یي سړی دی، داسې فکر نه لري. زما ټوله مبارزه دا ده چې تا ته ووایم چې ستا ایډیولوژیکه مبارزه باید ستا اصیل دښمن سره به بیا ته هغې ډلې سره جنګ کوي. خو پاکستان خو په عمر کې ته په ارامه نه یې پرېښوی. ډاکټر نجیب یې درته شهید که، په چا یې شهید که؟ په ګلبدینو، په دوستمو، په فلانو، په پستانو شهید که. اشرار یې درته راوسته. اشرارو چې شروع وکړه په طالبانو یې درته ختم کړه. طالبانو چې شروع وکړه په جمهوریت یې درته ختم کړه. جمهوریت چې اوج ته ورسید بیرته یې په طالبانو درته ختم کړه. پس که ته دننه په خپل وجود کې یوه دانه ولرې چې میکروبي ده، ته نه پرېږدي چې د هغې میکروب چار اطراف ته پاک کړي، ته مستقیم دانه راوباسي که غواړې چې ښه شي. بنان د تا چې ته هر څه وکړي، زه بیا هم درته وایم که ته وایې چې نه زه اول طالب سره جنګېږم، ښه طالب دې مات کړه. طالب نه وروسته بیا بل دښمن د تا څوک دی؟ پنجاب دی. پس ولې ته خپل ورور وژنې؟ ولې اول د پنجاب نه شروع کوې؟ که ته د پنجاب نه شروع وکړې، شاید د طالبانو نیمایي د تا سره یو ځای شي. سو دا خبره یوازې ماته منطقي ښکاري. زه وایم ستاسو اصیل دښمن پنجاب دی. 20 نفره تا ته چا ویشتي دننه په افغانستان کې؟ پنجاب درته ویشتي. ته ناسې په ټیک ټاک کې د چا په ضد خبرې کوي؟ د طالب په ضد. وای کله چې مونږ وایو د پنجابي په ضد وغږېږئ، ولې زموږ خوله بندېږي؟ اوله ډاکټر صاحب، لکه تا چې اوس ویل چې زموږ په بدن کې مقصد دانه پیدا شوې ده، اول باید دانه لرو که مقصد هغه باندې به وروسته خبرې کړي دا څنګه پیدا شوه، کومه خوراغه ولې موږ ته پیدا شوه. ځکه دا دانه زموږ د شنه وجود هم خراب کړي. زما چې په کور کې یو داسې نفر چې زما په مقصد دلته نه پرېږدي پاکستان سره خبرې خان صاحب ستا د په افغانستان کې نه ده، قربانک دې شم. ستا د ناسور دانه په پنجاب کې ده. دننه په افغانستان کې طالب د تا سره په چی شي جنګ لري؟ د طالب د تا سره مبارزه په چی شي ده؟ درته وایي چې ته ټامي یې، ته د ټرمپ غلام یې. دا فکر چا ورکړی چې تا ته ټامي وایي؟ ټامي سړی توتو ته وایي. تا ته ولې ټامي وایي؟ دا خو غټ توهین دی. ته طالب ته ولې وایي چې دا دغه دی سپګن دی؟ دا خو غټ توهین دی. پنجاب له منځه یوسه، ته طالب ته امر وکړه. ولې د مونږ جنون اوږدی دی. مونږ وایو نه باید طالب باندې وغږېږو، په پنجاب نه غږېږو. او دغه څه دي چې زه یې نه منم، دا ماته زور راکوي. جناب شاه حسین صاحب ستړی مه شي، الله مو راول. السلام علیکم ډاکټر صاحب، څنګه ښه؟ مننه ورور، مهرباني ورور. ډاکټر صاحب زه یو مختصر خبرې کوم در سره، د منلو خبره. نن به ټولې خبرې کېږي په منلو باندې. زه یم در سره منم او ته به یم را سره منې. ته دا خبره کوې چې پنجاب زموږ دشمن دی. په پاکستان کې چې کم پښتانه دننه پراته دي، چا چې شناختی کارت اخیستی دی یا پاسپورټ اخیستی دی، دا ګل خان دی. ای دا خو ته منې که نه؟ چا سره چې د پاکستان پاسپورټ یې آی ډي کارت یې دا ګل خان دی. یعنې د ځان په خپل ځان غلام کړی دی. په افغانستان کې چې کم طالبان دي، آیا تاسو وایي څوک وایي چې دا د پاکستان عیسائی ده، څوک څه وایي څوک څه وایي؟ آیا موږ پښتانه تاسو سره ستاسو پښتنو سره کوم اتفاق وکړو چې آیا ستاسو سوچ دی
چې موږ یو ځای شو څه وکړو باید مونږ هغه وخت یو ځای کېدای شو ورور مې چې تاسو د مونږ غوندې آزاد اوسئ. زما شرط د یو ځای کېدو دا دی که چېرته تاسو د پاکستان پاسپورټ ولرئ او تاسو خپل ټکس پاکستان ادا کړي او غوښتنه وکړئ چې نور موږ د بابوجي ټکس نه ورکوو، موږ غواړو افغانستان سره یو ځای شو، زه هغه وخت تاسو سره کینم د یووالي خبرې کوم. تر هغې پورې زه تاسو ته وایم چې باید مبارزه وکړئ، باید انقلاب وکړئ، باید جهاد وکړئ او باید خپله ازادي د مرتد فوج نه واخلئ. که چېرته د تاسو په جیب کې د پاکستان پاسپورټ او تاسو راځئ زما میمانخانې ته یا زما حجرې ته راځئ او ما ته وایي چې زه د افغان ورور یم، زه درته وایم ورور چې ته غلط یې، ته زما پښتون ورور کیدای شي خو ته د پاکستان ګل خان یې، سو زما حجرې ته چې راځې زه به ډوډۍ درکوم، چای به درکوم